زما د ستړي ژوندون ستړی داستان. زما د ستړي ژوندون ستړی داستان د ماشومتوب په خوږو پوهه نه وم چې د ځوانۍ درشلته وختمه. له ډېرو ستونزو سره وړاندې شومه. زه به اکثر په ژوند کې تنګ شوم نو ما به اکثر له خدایه مرګ غوښتلو. ما به د ژوند نه ځان جدا ګڼلو، ځکه به ما له خدایه مرګ غوښتلو. په یوه شپه له کاره ستړی راغلم، په وجود روغ وم لکه مړی راغلم. سترګې مې پټې شوې، دستي وده شوم، دستي لاسه کې چې بیخي وده شوم. څوک راله راشي ما له خوبه پاڅوي، زما وجود مانه په کټ پاتې شي. زه خپل وجود د لاسه کلک ونیسم، زه خپل وجود ځان ته په زور راکاږم. د خپل وجود نه مخکې وروسته شمه یو څو کسان ما له خواله راشي، زما وجود مانه په بله یوسي. د خپل وجود پسې روان شمه زه، بیخي په یو دوه کې حیران شمه زه. څه خلک مخکې وي او څه ورپسې، وجود مې مخکې وي او زه ورپسې. څه خلک مخکې وي او څه ورپسې، وجود مې مخکې وي او زه ورپسې. چې جنازه مې له وجود وته بیا یې اوږو باندې راپورته کړمه، خپلې ډولۍ سره په خپله سریبه د کلي برکنډه ورته وختمه. وجود مې ونیو د لاسه که نه، ورته مې وویل راپاسه که نه. ما پسې ښې منډې وهلې خو چا نه لیدمه، ما پسې ښې سلګۍ وهلې خو چا نه لیدمه. په اخري کې یې زما وجود له کنده وکړه، کیسه اوږده وه خو بس ما درته په لنډه وکړه. سلګو نیولی وم، د مخ رنګ مې بیخي خراب و، د خوبه پاڅېدم د خولې خوند مې بیخي خراب و. لیوال خوبونو کې خپل مرګ ولیده، بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو. بیا به مې مرګ له خدایه خو لیوال خوبونو کې خپل مرګ ولیده، بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو. بیا به مې مرګ له خدایه نه غوښتلو. ډېره مننه قدرمن شي.